بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي. د ایران پر خاوره د اسرائیلو د توغندیو بریدونو په وړاندې د افغانستان د اسلامي امارت خبرګون. د پنجشیر ولایت ته د افغان سرې میاشتې ټولنې د عمومي مشر شیخ شهاب الدین دلاور سفر، او دا چې د ایران په خاوره کې د اسرائیلو د بریدونو له امله 88 کسان ووژل شول. د لوی او مهربانه خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1404 کال د غبرګولي 24مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. افغانستان اسلامي امارت د اسرائیلو صهیونیستي رژیم له لوري پر ایران باندې وروستي بریدونه او د دې هیواد د قمندانانو او اټومي ساینسپوهانو وژل په کلکه غندلي دي. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد دغه بریدونه د نړیوالو حقونو له اساسي اصولو په ځانګړي ډول د هیوادونو له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا څخه څرګنده سرغړونه بللې ده. ښاغلي مجاهد ویلي دا تجاوز په داسې حال کې ترسره شوی چې د فلسطین مظلوم ولس په ځانګړې توګه غزه کې لا هم د اسرائیلو د بې دریغه او فاجعه بارو بریدونو لاندې دی. ښاغلي مجاهد زیاته کړې اسلامي امارت له ټولو ښکلو خواو غواړي چې د خپلې ټاکل سوي دندې له مخې چې منطقوي ثبات او امنیت ساتل دي په پوره مسؤلیت سره دي موضوع ته رسیدنه وکړي او د دې اجازه ورنکړي چې په سیمه کې بې ثباتي او ناامني نوره هم پراخه سي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې لوی رئیس شیخ شهاب الدین دلاور پنجشیر ولایت ته د سفر په ترڅ کې د یاد ولایت د سرې میاشتې له ټولنې څخه لیدنه کړې ده. ښاغلي دلاور په دې سفر کې 2,340,000 نغدي پیسې د 2 یعنې 6 میاشتو لپاره په دې ولایت کې 80 کورنیو ته ویشلې دي. شیخ شهاب الدین دلاور په خپلو خبرو کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه د بې سرپناه هیوادوالو بې سرپرسته کونډو یتیمانو او اړمنو خلکو ملاتړ ته ژمن بللی او د دا ډول مرستو د دوامداره کېدو ډاډ یې ورکړی دی. همداراز نوموړي ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به د یادو کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکو ویش هم ترسره سي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره ټلیفوني خبرې کړي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ ولادیمیر پوتین پر ایران د اسرائیلو بریدونه غندلي او دا یې له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بللې ده. پوتین ویلي هیواد یې چمتو دی چې د دواړو خواو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. همداراز د ایران ولسمشر هم پر دغه هیواد د اسرائیلو بریدونو له نړیوالو اصولو ښکاره سرغړونه بللې او خبرداری ورکړې چې دغه تیري ته به مناسب ځواب ورکړي. او په پای کې ملګرو ملتونو کې د ایران استازي امیر سعید ایرواني ویلي چې پر ایران د اسرائیلو بریدونو کې د پوځي چارواکو په ګډون 88 تنو ژوند بایللی او 320 نور ټپیان شوي دي. ښاغلي ایرواني د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې زیاته کړې چې امریکا دغو جنایتونو ته زمینه برابره کړې وه. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د عروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. بیا ښه وخت او ښې شئ.